سلامونه دوستانو، هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشحاله وئ. دری ادم خیل ته راغلي یو. په دری ادم خیل کې بازخیلو کلي ته راغلي یو، چېرته چې د ډبرو د سکرو لوی لوی کانونه یا د مایننګ لوی لوی مرکزونه او ځایونه دي. تاسو ګورئ چې کارګر لا هم اخته دی او شاوخوا تور رنګ دی. واقعا دغه ځای دغه کار ډیر سخت دی. دا د پښتونخوا د شتمنۍ او د پښتونخوا د بډاینې نښانې دي. دا یوازې د تورو ډبرو یا د سکرو کان دی، خو په پښتونخوا کې د زمرودو، د لاجورو، د سرو زرو، د سپینو زرو، د میسو خزانې موجود دي، غرونه موجود دي. دا هغه څه دي چې د پښتونخوا یې سور اور جوړ کړی او نوره دنیا او نور خلک پرې بزنسونه کوي، کاروبارونه کوي، خو موږ پښتانه پکې خوارزار او لالهانده یو. په دې ویډیو کې موږ او تاسو د دې د سکرو د کیندنې بېلابېلې صحنې تاسو ته وړاندې کوو او دغه سخت کار تاسو درښایو. تاسو ګورئ چې ټول تور رنګ دی او تور کارګران یې بیچارهګان واقعا په ډېر یو سخت حالت کې دي او په ډېر سخت شکل باندې دوی خپل کار کوي، خپله پاکه او حلاله نفقه پیدا کوي. نو هر هغه څوک چې په کوم حال کې کار کوي او ژوند کوي، د ژوند بڼه لرئ، نو که تاسو دغه سخت کار وګورئ په خپل ژوند به واقعا شکر وباسئ. خو دا زموږ او تاسو د ویډیو پیل دی. په نور به د دې ویډیو په اخره کې د دې ویډیو په جریان کې ښایسته او جالبې ښکلې منظرې هم وګورو او دغه سخت کار به هم وګورو. راځئ راسره پاتې شئ. ای زما وطنه د لالونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما. ای زما وطنه د لالونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما. دې په دغه ماشین لګېدلی او دغه کیبلونه لاندې ښکته شوي دي او دغه لیفټ دی. دا به څومره فوټ وي؟ دا به کم از کم 800 فوټه 800 فوټ، یعنې دا 800 فوټه لاندې تللی او دغه کیبلونه چې دا د اوبو لپاره دي، په دې کې اوبه راویستل کېږي او دغه د دې پوره د برق سیسټم دی. یعنې دغه خو بیخي تیاره وي، توره شپه وي، که دا بیا هغه کله چې کار کېږي دغه رڼا وي. نه دې ته سر ته دي لایټ اچولي وي، هغه بیټرۍ ها او هغه ځان سره وړي که نه، هغه هیډ لایټ به هیډ لایټ نو هغې په ذریعه به دې ځان څه که نه. نو دا خو بیخي یو مرګ دی، بیخي یعنې بلې دنیا ته ښکته کېدل. 800 فوټه ډېر غټ کار دی، غټ ځای دی. زه دا خو ډېر غټ فلم راغلی دی او که نه دا خو وایي تاسو د کلي مو پروموټ کوو که نه، ایکسپلور وایي افغان د پکې پروموټ کوو. ګورئ نه خلک چې سبجان ګوري ولې مونږ ونه ګورو، یا افسر افغان ګوري مونږ ولې نه ګورو. بیا هم یو ځل سلامونه ملګرو، هیله ده چې ټول به ښه یاستئ. تر دې وخته موږ سره ملګري را سره دي او ډېر برغ جګې نقطې ته راختلي یو. لاندې واقعا ډېره ښایسته او په زړه پورې منظره ده. دلته ځای ځای د ډبرو د سکرو د کندنو لوی لوی کانونه دي چې 2000 متره 3000 متره باندې په ژورو کې دوی لاندې ښکته شوي، هغه به ګورو. دغه ملګري را سره دي، دغه ملګري به تاسو ګورئ او دوی هم درته سلام وایي او واقعا ډېر زحمت یې ویستلی تر دې ځایه. په دې ګاډۍ کې راغلو، یو ګاډی خو یو موټر خو مو لاندې پرېښوده، له هغې وروسته بیا یو دغه کومکداره موټر راواخیسته، بس هغه هم تر دې ځایه راورسېده. د دې نه وروسته نور د دې موټر لاره هم نشته، موږ به پیاده ځو. تر بیا ښې چارې را سره اوسئ، قدم په قدم باندې به مخکې ځو. بل ملګرو موږ سره په دې بلاک کې وسله هم راځي. دا داره ده، په داره کې د وسلو فابریکې دي، کارخانې دي. نو دلته د وسلې ګرځول عامه خبره ده او د هر چا سره رنګارنګ ښایسته ښایسته او ډیزایني وسلې پیدا کېږي. نور به بیا د وسلو او د دې باندې به یو بل ځان له بلاک
به سر ټیټ نکړه